اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت 22 برخه. اوس به دا بیان درته وشي چې هجرت شروع څنګه وشول. پس له هغه څه چې د عقبې دویم بیعت پای ته ورسېدی او اسلام په دې سره کامیاب شو چې د ځان دپاره د یو داسې منطقې او صحرا په منځ کې وطن جوړ کړي چې په هغه ټوله منطقه کې د کفر او د جهالت موج څپې وهلي، او دا هغه تر ټولو لویه ګټه ده چې اسلام د دعوت د شروع څخه تر اوسه لاسته راوړه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ټول مسلمانان دغه وطن ته په هجرت کولو سره امر کړل. دا د هجرت اجازه نه وله، بلکې هجرت کولو سره امر و. پر هر مسلمان دا واجب او لازم وله چې مدینه شریفه ته به هجرت کوي. تاسې پوهیږئ چې دا څنګه هجرت و. تاسې به فکر کوئ چې مسلمانان د زحمتو څخه و نعمتو ته تلل. یا والله، دا هجرت د دنیوي کارو نړولو او د دنیوي کاروبارو عبثولو، د مسلمانانو مالونه قربان کولو، یوازې او په خالی لاس یې خپلو ځانونو ته سفر مخته و او دا سفر شروع کوي او مدینه منورې ته ځان رسوي، او په دغه سفر کې په دې باندې هم پوهېدل چې د کفارو د طرفه د دوی سر او مال مباح ګرځول شوی دی. ممکن د لارې په اول کې هلاک سي یا په اخر کې، او دوی د یو نامعلوم او مبهم مستقبل و طرف ته حرکت کوي. نه پوهېدل چې نور به څه غمونه او تکلیفونه ورته پیښ سي. مسلمانان خپل کارونه او خپل دینی خدمات مخته بیایي، خو خپل کورونه او مالونه پرېږدي په پټه او په خالي لاس، لکه زموږ په اصطلاح په یوه پټو کې د خپل ښار او وطن څخه ځي. مسلمانان سره له دې چې په دغو ټولو مشکلاتو پوهېدل، خو په هجرت یې شروع وکول. مسلمانانو د دغه هجرت په لار کې رنګارنګ تکالیف زغملي او تحمل کړي دي، خو د مکې مکرمې مشرکان بیا دوی د دې هجرت څخه منع کول، ځکه مشرکانو دغه هجرت ته د خپلو ځانو دپاره خطرونه حسول. اوس راسئ چې د دغه هجرت په لارې کې د ځینو مسلمانانو ځینې تکلیفونه او زحمتونه د نمونې په قسم تر نظر وباسو. د هجرت کوونکو اول سړی ابو سلمه رضی الله تعالی عنه. ابو سلمه رضی الله عنه چې نوم یې عبدالله ابن عبدالاسد ابن هلال قریش او د بني مخزوم د قبیلې څخه و. ابو سلمه رضی الله عنه هغه څوک دی چې حبشې ته هم هجرت کړی و. کله چې د حبشې څخه مکې مکرمې ته راغلی، قریشو ډیر ازار ورکوی. اوس چې مدینې منورې ته په هجرت سره امر سو، نو خپل ښځه ام سلمه رضی الله عنها او خپل کشنی زوی پر یو بوده باندې سپاره کړل. د هجرت په نیت باندې مخ پر مدینه منوره رهي سول، مګر د بني مخزوم د قبیلې نور خلک چې د ښځې ورونه او اقربا وو، هغه پسې راووته. ورته خو یې ته ستا اختیار که نه لرو، مګر دغه ښځه او کشنی موږ نه در پرېږدو چې ته پر وطنو ګرځئ. نو یې د هغه بوده قیزه یا مهار ونیوی چې د ده ښځه او کشنی زوی پر سپاره ول. د ده څخه یې واخیستی او هغه بوده یې راوګرځوی. دی یوازې او په زخمی زړه باندې د مدینې منورې پر طرف باندې روان شو. تاسې فکر وکړئ چې د یو چا څخه ښځه او کوچنی زوی وګرځول شي، او دی بیا هم د دین او د عقیدې د ساتلو دپاره تر هر څه تیر وي، او په خپله خوښه هغه هجرت ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه امر پسوی و هغه ته دوام ورکوي. اوس نو دغه د بني مخزوم خلک پر دوه قسمه یا پر دوه ډلې باندې وویشل شول. یا د ابو سلمه ورونه او یا نږدې اقربا دي، یا د ام سلمه ورونه او ډیر نږدې اقربا دي. د دوی بیا پر هلک باندې چې سلمه نومېدی دعوه یې شوه. د هلک اکاګان وایي چې موږ خپل وراره د ماماګانو سره نه پرېږدو. تاسې چې د هغه ښځه راوګرځوله، موږ بیا هلک د ده سره نه پرېږدو. هلک د دوو ډلو په مابین کې شو چې یو طرف ته کشي او بل طرف ته کشي. په دې کشمکش کې د هلک لاس د اوږې څخه وکشل شو. په نتیجه کې هلک اکاګان ووتی او ښځه خپلو
الاقربا وبوت. ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ یوازې مدینه منورې ته ولاړ. اوس به ام سلمہ رضی الله عنها ته غوږ ونیسو چې دا د خپل هجرت قصه راته وکړي. ام سلمہ رضی الله عنها مبارکه وایي اول خو یې زه او زما خاوند سره جلا کړو. هغه یوازې مدینه منورې ته ولاړی او بیا یې زه او زما کوچنی زوی سره جلا کړو ځکه هلک د ابو سلمہ اقربا وبوتی او زه خپلو اقربا وبوتم. نو هر ورځ به سهار و ابتح ته راوتم او تر ماښامه به مې ژړل. ابتح په مکه مکرمه کې د یو ځای نوم دی او تقریبا یو کال مې پر دغه حال باندې تیر کړ څو یو ورځ ما د اکا د زامنو څخه یو نفر دلته تېرېدی او زه پر دغه غمجن حال ولیدلم. زړه یې راباندې وسوځېد. نو هغه نور قوم ته وویل ول دغه مسکینه پرېږدي چې ولاړه سي او دا خاوند مو سر جلا کړ او دا د دې زوی مو سر جلا کړ. څه په کوي اجازه ورکړئ چې ولاړه سي. نو قوم راته وویل که غواړې چې خپل خاوند ته ولاړه سي ولاړه سه. د تګ اجازه یې راکړه. پس له دغې اجازې د ابو سلمہ قوم هم هغه زما کوچنی زوی راکړ. ما هم د سفر دپاره بوده تیار کړئ. زوی مې راسره واخیستی او رهي سوم. اوس غواړم چې مدینې منورې ته ولاړه سم. تاسې فکر وکړئ یوازې یوه ښځه ده چې یو کوچنی ورسره دی په وچ دشت او په صحرا کې د 500 کیلومترو لارو اراده لري. نو دا وایي د لارې هیڅ ملګری هم نه لرم. خو دا مې د ځان سره وویل که مې پر لارې یو څوک ولیدی هغه ته به ووایم چې ما تر خپل خاونده ورسوه. څو تنعیم ته ورسېدم چې اوس مسجد عمره یا مسجد عایشه ورته ویل کېږي. هلته مې عثمان ابن طلحه ولیدی چې د بني عبدالدار د قبیلې څخه و. دا هغه عثمان دی چې د کعبې شریفې کیلي ورسره وې او په دغه وخت کې پر خپل شرک د مسلمانېدو کیسه به وروسته درته راځي. عثمان راته وویل د خیره یا بنت ابي امیه. ما وویل نیت مې دی چې مدینې منورې او خپل خاوند ته ولاړ سم. ول بل څوک درسره شته؟ ما ویل یا والله بې له الله او دغه کوچني زوی بل ملګری نه لرم. نو عثمان وویل والله دغسې یوازې باید چې نه پرېږدم. نو یې د اوښ مهار یا تناو ونیوی او د مدینې منورې پر لار رهي سو. ام سلمہ رضی الله عنها وایي په والله د عربو د هیڅ داسې سړي سره نه یم ملګری سوی چې ما د هغه سړی تر عثمان کریم او شریف لیدلی. یعنی د هر څو خلکو سره چې ما په سفرو کې ملګرتیا کړې ده تر هغو ټولو دی کریم او شریف و. او اوس هغه د ده د شرافت بیان کوي. وایي هر وخت چې به منزل یا د اړولو ځای ته ورسېدلو اوښ به یې چوک کوي او دی به ګوښه ولاړی. زه چې به د اوښ څخه کښته سوم اوښ به یې بیا راڅخه لرې کړي هغه سامان به یې ځینې کښته کړي. اوښ به یې په یو ونه پورې وتړی او دی به ولاړی تر بلې ونې لاندې به څنګ واچوی. بیا چې به د بارېدلو وخت رالی اوښ ته به ور ولاړ شو سامان به یې پر بار کړي او بیا به دی ګوښه ولاړی. ما ته به یې وویل چې سپاره سه. کله چې به زه سپاره سوم او ځان به مې سم کړي نو به دی رالی او د اوښ مهار او تناو به یې ونیو او رهي به سو تر څو چې بیا به د اړولو ځای رالی. تر هغه وخته چې مدینې منورې ته ورسېدل. کله چې د بني عمر ابن عوف کلی موږ ته راښکاره سو هغه په کوبا کې دی. نو یې ویل ستا خاوند په دغه کلي کې دی ور داخله سه علی برکت الله. او عثمان ابن طلحه بیرته مکې مکرمې ته رهي سو. عثمان ابن طلحه دغه وخت پر شرک باندې و او د حدیبیې تر صلح وروسته بیا مسلمان سو. ام سلمہ رضی الله عنها وایي والله په مسلمانانو کې داسې کورنۍ نه ده رامعلومه چې دونه تکلیف دې ورسېدلی وي لکه د ابو سلمہ کورنۍ ته. او هیڅ کله مې تر عثمان ابن طلحه کریم او شریف ملګری نه دی لیدلی. بیا عامر ابن ربیعه د خپلې ښځې سره یو ځای هجرت وکړ. بیا عبدالله ابن جحش هجرت وکړ. خو د ټولو مسلمانانو هجرت په پټه و. د مکې مکرمې څخه په پټه سره وتل. د مهاجرینو په جمله کې یو هم صهیب الرومي و رضی الله تعالی عنه. کله چې د هجرت اراده وکوله د قریشو کفار ورته وویل ته دلته فقیر او درپدره رالی بیا دې دلته پیسې وګټلې او د غنا و دغه درجې ته ورسېدې چې دا رسېدلی اوس غواړې چې ته ولاړ سې او مال هم در سره یوسې. هجرت یې نه پرېښود. صهیب رضی الله عنه ورته وویل که مال تاسې ته درکړم ما پرېږدئ؟ قریشو وویل هو.
صهیب رضی الله عنه وویل زما کور او مال یې ټول ستاسي، مال مې په پاکي ځای کې پروت دی او بیا هجرت وکړ. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدی اوله خبره دغه ورته وکول، ربح صهیب ربح صهیب، یعنی صهیب ګټه وکول، صهیب ګټه وکول، یعنی دا چې مال د دې دپاره ورکوي چې د هجرت ته پرېږدي، په دغه سودا او معامله کې ګټه وکول. د صهیب رضی الله عنه د دې معاملې او د سودا په باره کې قرآن مجید هم نازل شو چې د قیامت تر ورځې به ویل کېږي، چې د سورة بقرې 207 نمبر آیات دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، یعنی د خلکو څخه ځینې هغه څوک دي چې خپل نفس د الله د رضا غوښتلو دپاره خرڅوي، یعنی د الله دپاره تر ځان او مال تیریږي، او الله پر خپلو بندګانو ډېر مهربانه دی. بیا نو عمر ابن خطاب رضی الله عنه هجرت وکړ او د ده هجرت په ښکاره و، په ښکاره سره بل هیچ چا هجرت نه دی کړی بې له حضرت عمر رضی الله عنه څخه. هر چا چې به هجرت کوی قریشو به منع کوی او راګرځوی به، مګر حضرت عمر رضی الله عنه چې د هجرت اراده وکوله خپل ځان د هجرت او د سفر دپاره تیار کړ. هغه بودا چې د ده د هجرت دپاره و پر هغه یې اوبه او خواړه بار کړل، خپله اسلحه یې ورسره واخیستل، نو کعبې شریف ته ورغلی غواړي چې طواف وکړي. قریش هم دلته شاوخوا د خپل مجلسو په ځایو کې ناست دي. حضرت عمر رضی الله عنه چې د طواف په وخت کې د قریشو پر مجلس ورسي نو ورته وایي مخان مو پرته سه، په هجرت رهي یم. هر څوک چې غواړي چې ښځه یې کونډه سي او اولاد یې یتیمان سي د دغې شیلې شاته دې پسې راسي. هغه چې په تاسې کې قوي او طاقتور وي او ډېر طاقت لري هغه دې پسې راسي، خو هېڅوک نه سو پسې رهي. دا هغه عمر رضی الله عنه چې الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم د دعا په سبب په ده سره اسلام قوي او معزز کړي. حضرت عمر رضی الله عنه هغه یوازینی شخص دی چې په ښکاره سره هجرت وکړي. وروسته اصحاب کرام یو په بل پسې هجرت کوي. رسول صلی الله علیه وسلم هم د هجرت لپاره ځان آماده کړی و، خو د الهي امر انتظار یې کوي چې کله به په هجرت سره امر ورته وشي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه یې وغوښته، خو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل انتظار وکړه، ښایي الله جل جلاله به تا لره ملګری پیدا کړي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم انتظار کوي، مګر نه پوهېږي چې ملګری به څوک وي، خو د زړه غوښتنه یې دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم یې ملګری وي، مګر متأکد او یقیني نه دی. د رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه خبرې د مخه ابو بکر صدیق رضی الله عنه یوازې د خپل ځان لپاره بودا او خواړه او د سفر لوازم برابر کړي ول، مګر اوس ولاړی یو بل بودا او د دویم نفر د سفر سامان هم برابري. د خپل ځان او د ملګري د سفر آمادګي یې ونیول او د زړه غوښتنه یې دا ده چې په دغه سفر کې کاش چې رسول صلی الله علیه وسلم زما ملګری وي. پس له څه مودې څخه چې رسول صلی الله علیه وسلم پر اصحاب کرام تلوار کوي چې ژر هجرت وکړي، ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه یې وغوښته. بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل انتظار وکړه، ښایي الله جل جلاله تا لره ملګری پیدا کړي. پس له څه وخت ته د درېیم وارې لپاره بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه غواړي، مګر رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل انتظار وکړه، ښایي الله جل جلاله تا لره ملګری در پیدا کړي. اوس نو د هر چا سي په وسه پوراول چې هجرت وکړي هغه ټول هجرت وکړي، بې له هغو کسانو چې د خپل قوم او د اقرباو د طرفه منسوي دي. تر بیعة العقبة الکبرى 2 میاشتې او 2 ورځې وروسته په مکه مکرمه کې د مسلمانانو څخه هیڅوک نه سو پاته په هجرت چې په هجرت یې نه یې کړلی بې له رسول صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه څخه، چې دی هم د رسول صلی الله علیه وسلم په امر سره دلته پاته وو، او ځینې نور هغه کسان پاته ول چې مشرکانو په زور راګرځولي ول. همدا رقم د رسول صلی الله علیه وسلم کورنۍ او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کورنۍ هم پاته و، او حضرت علی رضی الله عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د کورنۍ څخه و هغه هم پاته و. اوس به دا بیان درته وشي چې د قریشو پارلمان او شورا په درندوه کې څنګه وسو. کله چې د مکې مکرمې مشرکان ولیدل چې د رسول صلی الله علیه وسلم ټول اصحاب کرام د مکې مکرمې څخه ووتل، خپل ښځې او ماشومان یې د اوس او د خزرج قبیلو ته ورسول. په دوی کې غم او تشویش زیات شو. داسې تشویشونه ورته پیدا شول چې په پخوا کې هیڅ په زړه کې نه ورګرځېدل. دوی په خپل مخ کې لوی او حقیقي خطر حس کړي، داسې خطر چې د دوی د بت پرستی او د تجارت تعمیر یې نړوي.
دوی په دې پوهېدل چې د رسول صلی الله علیه وسلم په شخصیت کې د تاثیر کولو عظیم قوت پروت دی، د ده په شخصیت کې پوره قیادت او ارشاد پروت دی، او دا هم معلومه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په اصحاب کرام کې څونه ثبات او استقامت موجود دی، او د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره اصحاب کرام څنګه خپل ځانونه قربانوي. او بیا د اوس او د خزرج قبیلې پر نظر وایستل چې هغه هم د قوت او د اسلحو خاوندان ول، او د هغو مشران ډېر پوه او هوښیاران دي. په هغو کې د اسلحې او د هغه سره سره د صلح عواطف پراته دي، او هغه غواړي چې د خپلو منځو څخه حقد او عداوت وغورځي، کوم چې د ډېره وخت څخه او په پرلپسې کلو د دوی مابین کې د جنګو په واسطه باندې موجود و. پر دې سربیره قریشو ته د مدینې منورې استراتیژي موقعیت هم ورمعلوم و چې شام ته د قریشو د قافلو د تیرېدلو لار مدینه منوره ده، او اهل مکه د شام سره په یو کال کې د 2.5 لکو د سرو زرو دینارو تجارت درلودی. دا یوازې د مکې مکرمې تجارت و، بې له هغه تجارت چې د طائف او د نور منطقو خلکو پر دغه لار کوي. او دا معلومه خبره ده چې د قریشو تجارت د دغې لارې پر امن او امان باندې موقوف دی. اوس نو که مسلمانان او اسلامي دعوت یثرب د ځان دپاره مرکز وګرځوي او د هغه ځای خلک د قریشو پر ضد ودرېږي، قریش د دغو ټولو خطرو سره مخامخ دي. قریش په بیره او په خطر کې سول، نو په یو داسې کامیابه لار پسې ګرځي چې دغه لوی خطر د ځانه څخه دفع کړي. هغه خطر چې منبع او مصدر د دعوت د بیرغ پورته کوونکی محمد صلی الله علیه وسلم دی. دلته نو د کفر مشر او د دې امت فرعون ابو جهل علیه لعنه حرکت وکړي چې د ده د هلو ځلو په نتیجه کې د بعثت د 14 کال د سفر پر 26 تاریخ د پنجشنبې په ورځ چې د 622 میلادي کال سپتمبر د میاشتې د 12 تاریخ سره برابر و، او د عقبة الکبرى د بیعت څخه تقریبا 2.5 میاشتې تېرې شوې وې. د دغې ورځې په سهار کې او په دارالندوه کې د قریشو هغه تاریخي او خطرناکه ټولنه یا اجتماع جوړه شوه. دې ټولنې ته د قریشو د قبایلو ټول رئیسان حاضر شول چې یو داسې نقشه جوړه کړي چې ډېر ژر د دعوت د بیرغ اخیستونکی محمد صلی الله علیه وسلم د منځه یوسي، او د دغه رباني نور مرکز د همیش دپاره د دنیا څخه فلج او نیستي کړي. د دغه خطرناک پارلمان مجلس او د دې ټولنې هغه مبارز او برجسته شخصیات د قریشو دغه مشران: اول ابو جهل ابن هشام چې د بني مخزوم د قبیلې رئیس و، دویم جبیر ابن مطعم او طعیمه ابن عدی او حارث ابن عامر چې دا ټول د بني نوفل د قبیلې رئیسان و، دریم شیبه او عتبه چې د ربیعه زامن دي، او ابو سفیان چې دا د بني عبدالشمس د قبیلې رئیسان و، څلورم نضر ابن الحارث چې دا د بني عبدالدار د قبیلې رئیس و، پنځم ابو البختري ابن هشام او زمعه ابن الاسود او حکیم ابن حزام چې دا د بني الاسد د قبیلې رئیسان و، شپږم نبیه او منبیه چې د حجاج زامن ول چې دا د بني سهم د قبیلې رئیسان ول، اوم امیه ابن خلب چې د بني جموح د قبیلې رئیس و. قریشو سره وویل چې په دې اجتماع او مشوره کې به د بني هاشم او د بني مطلب او د بني عبدالمناف څخه هیڅوک نه وي موجود، حتی هغه کسان چې د دوی سره دوستی او قرابت لري هغه به هم نه وي موجود، او هغه کسان چې د اهل یثرب سره قرابت او دوستی لري هغه به هم دغې ټولنې ته نه راځي. داسې تدبیر او نقشه جوړه کړه چې هغه کسان هم دغه مجلس ته د راتګ څخه منع کوي کوم چې د مسلمانانو سره لږ اړیکې یا تعلقات یا قرابتونه لري، یا پر هغو باندې زړه سوځي. ابو جهل غوښتل چې دا سر او راز تر هغو پټ وساتي ترڅو چې د اسلام او د مسلمانانو په باره کې هغه اخرنۍ فیصله راوځي او بیا عملي کیږي. دا اجتماع په دارالندوه کې جوړه شوه. هغه دارالندوه چې قصي ابن کلاب د قریشو لوی نیکه جوړه کړې وه او د قریشو پارلمان بلل کېدی.
چې موږ یې د مخه بیان درته کړی دی. نو د مشرک قریشو ټول هغه مشران چې د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرسخت دشمنان ول په دغه اجتماع کې سره یو ځای شول. په دغه وخت کې چې دوی سره یو ځای دي یو نفر دروازه وټکول. قریشو وکتل ښه معتبره شیخ دی چې د اهل نجد یا د نجدیانو لباس یې اغوستی دی. رسول صلی الله علیه وسلم د دغه سړي په باره کې وفرمایل چې هغه شیطان او د کفارو دغه مجلس او مشورې ته د بشر په شکل او په لباس سره حاضر شو، غواړي چې د دوی سره په دغه خطرناکه موضوع کې مرسته وکړي. قریشو ورته وویل څوک یې؟ ده وویل د اهل نجد څخه یو شیخ یم، ستاسې د دې مشورې په مقصد خبر شوم، ارالم چې ستاسې خبرې واورم او ممکن چې په دې باره کې یو ښه نظر درکړم او نصیحت درته وکړم. دوی وویل چې ښه دی راسه. شیطان هم ورغلی، د قریشو په مجلس کې ورسره کښېنستی. اوس نو مشورې شروع شوې چې څه باید وکړو. هر یو ژور او عمیق فکر کوي چې داسې نقشه جوړه کړي چې په هغه کې باید د اسلام او د مسلمانانو کار پای ته ورسیږي. ډېرې خبرې وشوې، هر یو خپله رایه وړاندې کوي. په دې جمله کې ابوالاسود وویل محمد صلی الله علیه وسلم به د وطنه فرار وکړي، داسې نه چې د جزیره العرب څخه په یو ځای کې واوسیږي، بلکې د جزیره العرب څخه به یې وباسو، ډېر لیرې ځای ته به فرار وکړي. بیا نو هر ځای ته چې ولاړی او هر څه چې ورته پیښ شو، موږ به دلته خپل کارونه د پخوا پر قسم جوړ او برابر کړو. په خپل مابینځ کې به د پخوا پر شکل بیرته سره یو موټی شو او اتفاق وشو. نجدي شیخ وویل یا والله دا صحیح فکر نه دی، آیا تاسې د هغه شی او خوږې خبرې نه اورئ کومې چې د خلکو پر عقلو غالبه کېږي؟ هر ځای د ځان لپاره ملګري او تابع خلک پیدا کوي، بیا به هغه خپل ملګري سره راټول کړي او پر تاسې به د هر طرفه را روان سي او بیا سي هر څه زړه غوښتل هغه به در سره وکړي. دا فکر نه دی سي، بل یو معقوله رایه ووایاست. ابوالبختري ابن هشام وویل زما په فکر محمد صلی الله علیه وسلم باید چې د اوسپنې په یو کفن کې بندي کړو، د اوسپنې په یو قفس کې باید چې بندي کړو، د قفس دروازه به پسې بنده کړو او بیا نو د هغه څه انتظار به باسو چې د ده و امثالو ته په خوا کې ورپېښ سوي وي، یعنې اخر به په دغه قفس کې مړ سي. نجدي شیخ وویل او ابو جهل هم وویل دا فکر نه دی سي، که بندي کوي نو د ده خبرې به د هغه بندې دروازې سره د ده ملګرو ته ورسېږي او ملګري به په یو وار در باندې راتوی شي او هغه به هم دسه خلاص کړي او تاسې به هم مغلوبي. دا صحیح نظر نه دی. په بله رایه پسې ګورو. پس له هغه څخه چې پارلمان دغه دوې مشورې رد کړي، یوه بله توره او منحوسه رایه وړاندې شوه چې پر هغه رایه د پارلمان ټول اعضاو موافقه رایه ورکړه چې دغه رایه د مکې مکرمې د لوی مجرم او د اسلام لوی دشمن ابو جهل ابن هشام د طرفه وړاندې شوه. ابو جهل ملعون وویل ښه طریقه او ښه نقشه زما سره ده، داسې نقشه چې تاسې یو هم هغه ته نسئ رسېدلی. خلکو وویل هغه چیشته او څنګه نقشه ده یا ابوالحکم؟ ابو جهل وویل د قریشو د هر شاخه څخه به یو قوي او غښتلی ځوان راوباسو او بل هر قوم چې په مکه مکرمه کې اوسېږي د هغو څخه به هم یو قوي ځوان راوباسو. دغو ځوانانو ته به تیرې تورې په لاس ورکړو، ټوله به په یوه وارې د تورې وارونه پر وکړي او وبې وژني، دی به ووژل سي او موږ به ځین فارغه سو او دا به مو نه یو معلومه سوې چې د چا د طرفه سه او د چا په وارې باندې ووژل سو. بیا نو که د بني هاشم او د بني عبدالمناف کورنۍ د ده بدله اخیستله نو د ټولو قریشو او د ټولو قومو سره نسي جنګېدلی، ځکه د ده وینه پر ټولو قومو وویشل سوه، نو دوی به مجبوره یو په دیت به راضي کېږي او موږ به دیت ورکړو. نجدي شیخ وویل دا صحیح فکر دی. ابو جهل ملعون داسې طریقه او نقشه جوړه کړه چې د شیطان سره هم دا فکر نه و. نو ابو جهل د اسلام او د مسلمانانو په دشمنی کې تر شیطان هم خبیث و. د قریشو ټولو مشرانو پر دغه ظالمانه فکر او نقشه باندې اتفاق وکړي او د دغه اتفاق د عملي کولو لپاره فوري تصمیم ونیوی چې دا کار به ډیر ژر او ډیر په تلوار سره سرته رسوو. بیا نو د قریشو مشرانو خپلو کورو ته حرکت وکړي. اوس به د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت بیان درته وشي.
کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د وجلو نقشه د رایو په اتفاق تصویب شو، د الله جل جلاله له طرفه او رسول صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام رالی او رسول صلی الله علیه وسلم یې د قریشو دغه غدر په عمل باندې خبر کړ او ورته ویل چې الله جل جلاله د هجرت اجازه درته وکول او د هجرت وخت هم در معلوم کړي او الله جل جلاله فرمایي چې نن شپه پر هغه خپل بستر مه بيدېږه پر کومه بستر چې ته په خوا بيدېږې. اوس نو رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت لپاره تیاری او آمادګي نیسي. نو د دغه ورځې په غرمه کې رسول صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته د هجرت د نقشې د جوړولو لپاره ورغلی. حضرت عائشه رضی الله عنها مبارکه فرمایي موږ په غرمه کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کور کې ناست وو چې یو چا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل هغه د رسول صلی الله علیه وسلم چې مول یې وهلی دی او مخ یې پټ کړی دی رالی. دا داسې وخت و چې رسول صلی الله علیه وسلم هیڅ کله په دغه وخت کې زموږ کور ته نه راتلی او رسول صلی الله علیه وسلم کله ناکله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته ورتلی مګر په داسې وخت کې چې غرمه وي او شدید ګرمي نه ورتلی. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې عادتا رسول صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې زموږ کور ته نه راتلی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل زما مور او پلار دې تر دې قربان وي په دې وخت کې نه دی راغلی مګر د یو مهم کار لپاره راغلی. حضرت عائشه رضی الله عنها مبارکه فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم رالی او کور ته د داخلېدلو اجازه وغوښته. اجازه ورکول شوه او کور ته را داخل شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره په کور کې اسماء بنت ابي بکر او عائشه رضی الله عنها دا دوی ناستې دي چې دا دواړه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لونې دي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل دا څوک چې تاسو سره دلته ناست دي دا وباسه. د هجرت کار دونه په پټه کې دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي چې لونې دی وباسه. سره د دې چې اسماء او عائشه رضی الله عنهما دا دواړه مسلمانان دي بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د باندې دی ووسی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر قربان وي دا ستا کورنۍ ده څه نه پیښیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابابکر ما ته د هجرت اجازه راکول شوه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویل یا رسول الله ملګرتیا یعنی زه دې په دې سفر کې ملګری یم. رسول صلی الله علیه وسلم وویل هو یا ابوبکر. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جړا سو او ډیر شدید یې وژل. دا د خوشحالۍ جړا و. حضرت عائشه رضی الله عنها وایي ما تر دغه ورځې د مخه څوک نه ولیدلی چې د خوشحالۍ دی جاړي. عادتا انسان د غمه جاړي مګر ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دغه ورځ د خوشحالۍ څخه جاړل او د خوشحالۍ سبب یې دا و چې په هجرت کې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری دی. دلته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کور کې د هجرت لپاره پوره نقشه او وخت وټاکل شو. رسول صلی الله علیه وسلم خپل کور ته ولاړی او د شپې د راتګ په انتظار دی. خو هلته یو کار و چې رسول صلی الله علیه وسلم باید د هجرت تر کولو د مخه عملي کړی وای چې هغه د امانتو کار و. څنګه د امانتو کار؟ هغه داسې څنګه چې په هغه وخت کې بینګونه نه ول نو کبه د چا سره قیمتي شان ول یا به ډېری پیسې درلودې اوس چې به سفر ته تللی یا به د هغه شي د حفاظت ځای نه درلودی نو دغه قیمتي شان او دغه پیسې به د یو چا سره د امانت پر قسم کښېښولې چې داسې چاته به شوی چې هغه به اعتبار او باور درلودي او دغه امانتونه تر هر چا د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیر پراته وو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم صادق الامین او دغه امانتونه کفار ورته ایښول. حال دا چې دغه کفارو ازارونه هم ورکول او د رسول صلی الله علیه وسلم سره عقیدوي مخالفتونه هم درلودل خو د امانتو په باره کې تر هر چا پر رسول صلی الله علیه وسلم ډیر باور او اعتماد درلودي نو ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیر قیمتي شان د امانت پر قسم پراته وو. اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم ته د هجرت اجازه وسوه او رسول صلی الله علیه وسلم نه غواړي چې دغه امانتونه ضایع شي هر شی باید چې خپل مالک ته ورسیږي نو دغه امانتونه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وروښول چې دغه شی د پلاني او دا شی د پلاني دی د ټول امانتو مالکان یې وروښول او بیا ورته وویل چې زما تر تګ وروسته به دغه امانتونه خپل خاوندانو ته ورورسوي
بیا حضرت علی رضی الله عنه ته وویل چې ته به نن شپه زما په بستره کې بیده سې. مګر د مجرم قریش کوم مشران چې ول ټوله ورځ په دې کې دوی تېره کړله چې خپله مجرمانه او خائنانه فیصله کومه چې په دارالندوه کې او د دوی په پارلماني غونډه کې سهار تصویب شوې وه چې هغه په خپل عمل کې اجرا کړي. کله چې شپه شوه رسول صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې دی او هغه ځوانان چې قریشو د رسول صلی الله علیه وسلم د وژلو دپاره راټول کړي ول هغه هم د شپې رالل او د رسول صلی الله علیه وسلم پر کور را وګرځېدل. کور یې محاصره کوي، خاصتا د کور دروازې ته ډیر متوجه دي. دا مقصد او اراده ده چې رسول صلی الله علیه وسلم له کوره راوځي، دوی ټول په یوه واره حمله پر وکړي. د دغو ځوانانو د ډلې د اداره کولو دپاره چې د دوی قومنداني او مشري کوي د قریشو د مشرانو څخه 12 نفره رئیسان وټاکل شول چې د دغه مجرم حرکت څارنه او د دې تنظیمول به کوي. د دغو رئیسانو نمونه په داسې ډول سره دي: اول ابو جهل ابن هشام، دویم حکیم ابن ابي العاص، دریم عقبه ابن ابي معيط، او څلورم طعيمه نضر ابن الحارث، او پنځم امیہ ابن خلف، شپږم زمعه ابن الاسود، اوم طعيمه ابن عدي، اتم ابو لهب، نم ابي ابن خلف، لسم نبیه چې د حجاج زوی دی، او یولسم د دورور چې منبیه دی او دا هم د حجاج زوی دی. د مشرک قریشو محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي نو زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکي حصه کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.